ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له ننګرهاره کوو. ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې د سړک غاړې مین چاودنو او هدفي وژنو اتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. پکتیا د پکتیا ولایت اوسېدونکي وایي چې د تېر حکومت له سقوط وروسته روغتیایي سیسټم کې ستونزې ډېرې او ځینې روغتیایي مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. له پکتیا ورهاخوا نورو ولایتونو کې هم ورته حال دی، خو تازه بیا ښه خبر دا دی چې ملګري ملتونه په صحي برخه کې له افغانستان سره 45 میلیونه ډالره مرسته کوي. بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي په یو لیک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا غوښتنه کړې. دغه راز محمد سهیل شاهیني ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ تنومن کړی. عمران خان د پاکستان لومړي وزیر طالبانو ته په خطاب کې ویلي چې نجونو ته اجازه ورکړي تر څو ښوونځیو ته ولاړې شي. نوموړي ویلي دا مفکوره چې ښځې باید تعلیم ونه کړي اسلامي نه ده، دا له دین سره هیڅ اړیکه نه لري. دغه راز عمران خان ویلي که طالبان یو ټول شموله حکومت جوړ نه کړي ښایي په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شي. حامد کرزي ویلي فکر یې نه کوو چې طالبان د کابل دومره ژر ونیسي. نوموړي ویلي چې د واک د انتقال لپاره باید خبرې شوې وای او دوام یې موندلی وای او وروسته بیا طالبانو ته واک سپارل شوی وای. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه نه وای تفرق شوي بلکې طالبان ورسره یو ځای شوي او یو منظم او پیاوړې اردو جوړه کړې وای. کرزي د خپلو خبرو په دوام زیاته کړې چې د تیر نظام سقوط د افغانستان په خیر نه و. کریم خلیلي د افغانستان پخوانی مرستیال ولسمشر او د حزب وحدت ګوند مشر عبدالکریم خلیلي چې له افغانستانه تښتېدلی واخې کړی چې که طالبان د ده په ټکو له استبدادي چلند د لاس وانخلي هزارهګان به یې پر ضد وسلې واخلي او افغانستان به د کورنۍ جګړې خواته لاړ شي. او وروسته یې خبر دا دی چې د کرکټ نړیوالې شورا لخوا د نړیوالو شل اوریزو سیالیو د راونډرانو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې محمد نبي ساحل لومړی مقام خپل کړی دی. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. ریاست ستاسو پر درځم پلی بخون کې خدای مسپارم. د الله په امان.